مولانا تانوی لیکلی دي چې یو دوا بزرگانو په هندستان کې یو عالم او یو بزرګو. د عالم نامه وا قاضی ضیاء الدین او د بزرگ نامه وا سلطان الاولیاء. دی سلطان الاولیاء تبا رباب او شپېلې او دا غږېده، دا بیا اورېده. دی قاضی ضیاء الدین به په جماعت کې ورپسې لګیا او چې دا پلیت او دا مردار او دا غدار او دا پلانې او دا پلانې لګیا. یو ورځ چې قاضی ضیاء الدین ته ډېره غوسه ورغلې ده، نو مرګرو ته په جماعت کې ویلي دي چې راځئ ورپسې ورځو. نو مانځنه پس ورغلي دي، اوس هلته شپېلې غږېږي او سلطان الاولیاء باندې حال راغلی دی. قاضی ضیاء الدین ورتلو سره سلطان الاولیاء اوچت کړو، د ځمکې وویشتو او ښه ووالو او بیا ترې روان شو. په دویمه جمعه بیا مرګرو ته وایي چې راځئ منې شوی نه دی، بیا ورپسې ورځو. بیا ورپسې لاړ. چې بیا ورپسې لاړ، بیا یې ورتلو سره راونیو، په ځمکه یې وویشت. څه موده تېره شوه، مرګرو ته وایي چې دا سړی منې کېږي نه، او نن خو یې بلکل نه پرېږدي. بیا ورپسې ورغه. چې ورغه سلطان الاولیاء راونیو، ډېره خواري وکړه خو ویې نه غورځولو، ځمکې ته یې رونه غورځولو. بد ترې روان شو. راځئ ویلې د مخ ته کته ناروا دي او دا دي او دا دي. نو مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې رومبي ځل چې دا قاضي ضیاء الدین ورغه او دا سلطان الاولیاء رونی وو، نو د دې سلطان الاولیاء روح چې د اول اسمان ته پرواز کړو په حال کې چې اول اسمان ته پرواز کړو، نو د قاضي ضیاء الدین هم ورپسې رسۍ کېدی شوه او هلته نه رونی وو، په ځمکه یې وویشت. په دویمه جمعه چې ورپسې لاړو، نو د قاضي ضیاء الدین د ده رانیول چې و، نو د ده روح دویم اسمان ته پرواز کړو. نو قاضي ضیاء الدین روح هم دویم اسمان ته رسېدی شو، هلته نه رونی وو، په دا ځمکه یې وویشت. په دا درېم ځل چې دی رونی وو او ډېره خواري وکړه، خو په ځمکه یې ونه ویشتی شو. نو ورته ویلی شو چې قاضي صاحب خواري مه کوه، په لومبي ځل ستا رسۍ اسمان ته کېدی شوه، رودي ویشتو. دویم اسمان ته دې رسۍ کېدی شوه، رودي ویشتو. دا په درېم ځل دې ولې رونه غورځولو؟ ویلې دا ځکه چې د سلطان الاولیاء روح د اووم اسمان نه پاس پرواز کړی و، د اووم اسمان نه. نو چې زه ورپسې تلم، هلته پیره ولاړه وه او راته وی چې قاضي صاحب دې نه مخکې ته نشې تللی. خیال هم راغی. دا خبرې دي عزیزانو د حال. اوس یو ملا مانه تپوس وکړو چې یاره دا مړه خو څه چې زمونږ عادت دی. مال خبره واوره، دا جاز د څه شي جوړ دی؟ تاسو ووایو. دا اوسپنو دا دومره لوی شی چې پکې 400 کسان ناست. زه چې حج ته تلم نو جنب و جټ کې تللی وم، 450 کسان پکې مونږ ناست، 450 او 450 بکسونه مو، 450 بسترې مې. او د کراچۍ نه چې اوچت کړو نو په 3 غنټو کې په جده باندې کوز کړو. دا دومره اوسپنې چا پاوا کړي دي؟ الله کړي دي که امریکې او یورپ کړي دي؟ تاسو یې ولې نشئ کولی؟ روټي خلاصو. پاکستانیان غول ډېر کوي. کم یو چې ګورې که نه 3 سېره غول د وخت کوي. امریکا او یورپ ممالک چې دي او چین او روس، د اوسپنو نه داسې شی جوړ کړي چې هغه مریخ ته الوزي، سپوږمۍ ته الوزي. د سپوږمۍ کاڼي چې دی هغه دوی راوړي بیا دلته په
جشن کې خوده نن مریخ ته د امریکای راکټ رواني دي دلته سره ما تراغه الله زمونږ استاد خدا سے اریان دریان ویل څنګه الخلق وای چې جاز امریکای سپوږمۍ ته وختو الله توبه علی قیامت مال بډاو کزوان دے ویل ډیر بوډا دے مال 10 لک دی نه 1910 وګړه چاوا چې کومه زمانہ کې ګرځي لګیا ہے اوس خوار شستا مخه تراغه ارشه تاسو کیسم عقل ناراضي اوس هم نه پوهیږي چې د انسان جوړ کړي شی په سمندر د پاسه زمونږ جاز کې اعلان وشو کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کے بلندی پر جا رہے ہیں د سطح سمندر میں 38,000 فٹ اچت بلندے باندې روان مونږ چې پیوزه باندې ورغو لاندې چې دا سوکته اوریاز وو پاس نورو نو عزیزانو کده انسان جوړ کړي شی اخو د مریخ ستوري ترسي او سپوږمۍ ته دی رسي او د خدای جوړ کړي بنده چې دی هغه د اول اسمان نه پرواز نشي کولای ها دا بنده خو ځان خدای تسپارلو نو خدای ته نه راکټ جوړ کړو کله اول اسمان ته بوزیو کله دیم ته بوزیو کله کیسګوريو کله کیسګي او ما درته وی چې دا خبره د حال دی دا زما استا خبرې نه دي خبره دا بم واوري چې استاد دا باران د کوم ځای نه کیږي اسمان نه قرآن شریف کې چې خدای ویلي چې انزلنا من السماء ماء ما د اسمان نو بدر نازلی کړی دي وې دا ساينس دانان خو وایي چې په اوریازي نه باران کیږي وای بچیا کافر ډیر شو غږ مکو هغه څه وایي چې وای بچیا کافر ډیر شو غږ مکو وای چې باران د اوریازي نه کیږي او تا کې دومره عقل نشته چې اسمان څه ته وایي كل ما فوقك فهو سما کم شی چې ستاسو سر د پاسه ده هغه ته اسمان وایي نور یې تم اسمان وایي کنه د چتم اسمان وایي چې ستاسو سر د پاسه او دا پسترګو دنیا مانی دلی دا دنیا لیدلې دي چې اوري باران ده او ریاض نه کیږي لیکن مونږ کې عقل چرازی قیامت وایي نه په عوامو کې عقل شته او نه په خواصو کې شته البته دا د پاکستان لیډران چې دي کې لږ عقل ډیر دی او مونږ کې خو بالکل نشته کدوې له خدای د چا راغلی راوړي د قوم بیړۍ تباه کړه 50 کاله د ملک بیړۍ تباه کړه 50 کاله د پاکستان نه لیډر د ملک د پاره ست تعلیمي خدمت وکړو او نه حکومت وکړو او نه خواص وکړو بس هر یو چې ګوره روټي خلاص ته بل کور جوړای د بل کور نه جوړ هر یو کوم ملکونه چې آزاد شي اغیزان په خپل جوړ کی په خپل په دلی کې سن 86 کې زومنو راجیو گاندھی وزیر اعظم میں وکتو چې د دلی په مال روډ باندې روانو یو دومره غوندې فیټ موټرو لکه دلته د سوزکی موټرونه چي دي دومره غوندې فیټ موټر کې ناستو او 2 کسور سره گاډو او سیکریټریټ تطلع د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم دلته د 50 کسو وزیر اعظم چې د 52 کسانو هغه چې سماس خوتن راځي د سار نه چې کوم لارې ورته بندي چې کومه دنیا د خدای په قهر اختی پولیس ور سره د خدای په قهر اختی سچل دے صاحب وزیر اعظم کی سواری گزر رہی ہے ہی ہے په دې خبرونو کې کتا سواری دا درې ټکی ډیر وای هی ہے او ہے بل څه نشته پکې هی ہے
بس هی دی نور پکې څه نشته. دې جمعات کې اورځ داسې چلو چې دیکھے دلته وادو چې وادو نو چار وټای نو ورکړي ځکه چې واده کې ټول ورځي خوړې ما خام چې دا طالبان را جمع شونو هغه واده والا ورځي چرته زیاتې شوی نو جمعات ته راولې غلې چې جمعات ته راولې غلې نو یو طالب مونږ سره دلته خدای دې وبخي مړ دې هغه ویلې دا سی اخری لکه د ماما کور چی اله خو په واوړې دی نو هغه سم خانه کرا ډک کړي راوړي نو بټولو په کې د سپېګمې ورننه استیو وی والی نو دلته اړیو چې ده سپېګمې په ونده کې نه باسي نور څه نشته او والله که سړی شي دا د ټول پاکستان واوړي کتا سو د خیر د مخ وکړو نو کمړم په قبر به امتیاز وکي د خیر د مخ بنه ګوري دغه کوڅه ډب بدر نه جوړي او ګرځي را ګرځي با بلا واور مونږ ته مخامخ یو بیکرای والا دی هغه چرته ټیپ ریکارډ بغه ګولونو आवाज تیزو تانیدار پر اغله دی چې دا تیز आवाज چې دی دام پټر تلبار دفع کې قانون کې جرم دی تلبار دفع څه پاکستان قانون کې جرم آی چالان کړي دي صاحب پولیس ته فایلونه دي څه چل دی وی کتاب دغه تیز غبولو څه بلا دی ټیپ ریکارډ تیز غبولو قانون لاس کې اغسته اس په تم روانيګو کده ځان دی روخ په کال کې نوس در باندې خېجو دا د بایسکوپونو فوټوانی چې لګولي پټانګو کې پسوزکیانو او ډولکی ماری پکې کېنولې او ورته وی چې شمه سینما کې پلانې ډم ډېره خراغلې ده او میټرو سینما کې پلانې ډم ډېره خراغلې ده او دا ډولکی ور سره غږیږي والکان پکې ناشتي په دې تلبار دفعه کې دې د پاره صدفه نشته دې د پاره نشته چې زمون خزي ماوري په کوڅو کې ګرځي چې پلاني بایسکوپ کې پلانې ډم ډېره خراغلې ده د پر اس دفعه نشته بیا په نشترحال کې اتیر ورځو کې یو فلم لګېدل پالار را تیرېدم چې کومه خزي مې وکړه د پر څه دفعه نشته نازیزانو دا قوم او اجازهونه جوړول دا قوم او توپ او ټینکونه جوړول د دې شکلونو ته وګوره د بوتارونو ته وګوره د دې شکل د دې چې دا قوم چې د اجازهونه جوړ کی تبه چې مسلمانانو قران کې راځي ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام سورة رحمان کی چې بحری جهازونه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم 1200 کال مخکې یو مسلمان جوړ کړي دا بیړای دا د مسلمان ایجاد دی دا ایجادات خو ټول د مسلمان کارو او مسلمان نن دوه حیثیت شو یا ټول اورسکار کول ټیکا کول دکان کول وغیرہ 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 یا په دفتر کې صاحب ملمانه راغلی او دوستان راغلی او چایونه دی او بسکټی دی او چې ماسپخین نه پس مازیګر کور تراشي نو په کور کې انبر سره میخه ساتلې ده هغه بیا یاتاباد تبوزي یا یاتاباد تبوزي او یا آرمی سټیډیم تبوزي یا شفی مارکیټ تبوزي بیا په شاپینګ کوي د شپې میخه سره او د ورځې بسکټي خوري د سنداګانو نه بداوه جزونه جوړي دا به ټوپی جوړي دا به ټینکونه جوړي د دې سنداګانو ټول اورد دا ډیوټي ده کالجونه دی وګوره کالج د پاوس میرټ خوښ شوی دی میرټ دومره 100 نمبرې چینو میرټ باندې برازیو میرټ باندې برازیو میرټ ستاسو کالجونو په دې 50 کال کې وکړه څه
بنیادی ټکی درته ما درته عرض کو چې مونږ خلک په دې ډنګ نه دي او بنیادی ټکی درته وسوک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ورځ نبوت په غار حرا کې ورکړې شو او په لار کې ابو بکر صدیق وکړو سچلو شو بس ما ته خو جبريل راغی دا اقرا بسم ربک الذی قران راوړو او د لا اله الا الله دعوت را کو چې خلق ته وایا ابو بکر ملت ولاړ دے او وی چې لا اله الا الله محمد رسول بلا رکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کوي چې تاسو سپختنه او نکړه نه د معجزات غوښته نه د سن هغه ته ما سره ورکوټه لوي شوی تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلی نو دا خو د دین خبره ده دې کې بسنګ دروغ وي ابو بکر عاشق شو چې عاشق شو د دنیا لوی دولتمند په مکه کې بل څوک نه و ټول مال د اسلام په لار کې قربان ټول بیا به دا شوق چې اوس به دا سر کله په دې هسته قربانيږي دا به کله کې دا بنیاد دی د عشق او د مینې رحمان بابا نا تاسو شو عشق څه ته وایي هغه ورته وایي چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه بس چې پتا میمی نه پیدا شو نو خپل رضا مې پرې خو اوس بستا رضا کو اوس بستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خلا چار سکه او ما خپل رضا پتا قربان کړه ګل پلاله په گوهر کله سوک تیری بل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه ز رحمان چستا د حسن سنا خوانیم ز رحمان چستا د حسن سنا خوانیم ستا د روی درس جهان زما سنا کا د یو د حسن صفت چې تکې دنیا بستا صفت دنیا د دې دا معنا ده یو الله واخلې او دنیا پرېږدي نو ټوله دنیا بستا شي مولانا محمد علی تچاوي چې خلق ستا خلاف شوي دي و زما واو هغه ورته وی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید سے تو توحید دی ته وی چې په حشر کې आवाज وشي چې دا هغه سړی دی چې د ټولې دنیا نه ما د پاره خپاو بیا ورته وی خلکو خبره کې خلق کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے سیا ردا کټوله خدای دې برخلافي او یو خدای دې مرګري څوک دې سن شي کول
ټول خدای دې مرګري وي او یو خدای دې برخلافي څوک دې خلاصولې شي. نو معاملہ عزیزانو ټوله هغه په دې ځای کې دننه د یو درد او د یو مینې ده چې خدای سره پیدا شي، چې خدای سره دې لګاو او مینه نه ته هیڅ شی نه، ته انسان هم نه. نو عزیزانو الله دیو کی چې هغه درد چې کوم د مولانا روم په زړه کې و چې هغه ممکن پیدا شي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دا دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زما جبا داغه د علم او داغه د تقوا او داغه د شان تاب نه لري چې هغه ستاسو په مخ کې بیان. هغه یو واقعه لیکلې ده، اوس په دې به زه تاسو څنګه پوهوم. مصیبت دا ده چې یو هغه خلق دی چې صاحب قال وي او یو هغه خلق دی چې صاحب حال وي. صاحب قال چې دی دا مونږ یو، مولیان، طالبان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صاحب حال هغه خلق دی لکه مولانا روم او شمس تبریز او حضرت تھانوی، دا صاحب حال خلق. اوس حال څه ته وایي؟ نو حال ذوقي شی دی، هغه په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي، ذوقي شی. یو بزرګ ته چا ویلې چې دا د قبر حال به څنګه ماته پته ولګي. هغه ورته وی چې دا چل دی چې څه ورځې پس کمر شوم نو یو کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده، نو ما باندې چې لاندې ستیر شي به مې درته په کاغذ لیکلي او پاسې بیا 3 ورځې پس واله. بزرګ چې وفات شو د ور سره کاغذ او قلم لاندې کېښوو، په 3 ورځ چې ورغی نو پاس کاغذ پروت، کاغذ کې ورته لیکلي چې بچا د قبر معامله چې وا هغه ذوقي معامله وا، او کم شی چې د ذوق سره تعلق لري په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. اوس ګوره زه تاسو ته چې ګوره ډېر خوږ شی دی او تاسو په عمر کې چېرته ګوړه مړه نه یې خوړلي، نو تاسو به وایئ چې خوږ څه ته وایي. زه ورته یم چې خوږ داسې چې ګنې وي او بیا په ګاڼۍ کې داسې چلو شي او زمینداران ته نه بیا روړی جوړی کی او دا ګوړی او بیا خلک خوري او ډېر خوږ شی دی. پوه به شئ پې او که زه تا ته ووایم چې ګوړه خوږ شی دی او خوږ څه ته وایي او لږه غوندې درکم چې دا دی ویې څکه، خو چې خولې ته یې کړي نو پته به درته ولګي چې خوږ شی دی ته وایي. ٹھیک شو. بزرگ ورته لیکي چې د قبر معامله ذوقي وه، سکلو سره تعلق لرلو. هغه زه لیکلی نشم چې دا قبر کې ما سره څه چلو شو، خو یو ټکی درته لیکم چې ما وسکله د قبر معامله او ته را روانې نو په سترګو به یې وګورې. خو یو ټکی واوره چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي، نو 14 سنې په ایمان لره ما سره مغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلي.